یای چړیند پخپلا خینا شپېږي. بهرحال ویلکم بیک او ستړي ماشه نن چې څرنګه درا تر ورسېدل کني د باس نال یا کیز نو چې یو اړیکې شنکایرو باندې سیخ شولې چې ډیچا د سکول نه د بیماره په بینارو پټ شول چې کیم خواندی وکا چې نو پېژاغېږي ورتاول مې چې باس ډیچا دا وکا چې ماستر در باندې خبر نشي کني کا سم چې یتونه و لاشته وو ورزي دوله پرې مې دارون سره پکرو ضرب شي وډاولې ورتاول مې چې ډیچا د دریوبه په لوري د جوز غوند در ولا کا درم څنا څا رنگینه لیدلې صاپا جما چر بنده کې دل ماشوما پرم کروزر لار بار و پر و خود سوارای نه و خواړه خو اورتا یای نه چړیند پخپلا خینا شپېږي قسم دای چې څو وړکی په تک سپین موټر شر روغله هارون ویل چې وړکی یای چې ډیچ سرم ضروري چار دو زرکی د موټر تار لا کیږي ورتاول مې چې بالکای حالات فل په الفی تام دی اعتبار خالی ولیدای داس نه چې څم کو زه وړکی موټر کی ته درته ورلا کړل ورتاول مې چې ډیچاغ دې صاپا جما وکې چې چیرې مې بیاي علي ویل چې غلا اکشنا په آش دې پایدا دو کنيکا ډېر باجه وای بیا غیر لگاوا قسم دای زه فول هریون وا خودلې پرې پمنت پانوالا بازور درته ورتر کړه د حق نواز پارک مخو مخې د جانان بیف پلاو سره بریک کړه میج ها به پښتنه په جانان بیف پلاو باندې درته ورنا ناتی کني په هر لوري پنده ولمانه په لړمانی نه غوشه پیلوینا باندې 10 بریت کړای ولکه چې دوی درې زئی ماړې لیدل یې نوی لاندې وجدي څکه مخولیا د جانان بیف پلاو د خوروکې کې توپ کو تا کني دارا اور نو چې شروخان د واکار ناموج مارو ډا کاکړلا میج ها په جانان بیف پلاو بریت درتا وکا یرا داسه په 2 میلټا شم سامان د موجما چاګا کړلا بیام 10 پچال وال د وړي کچ کې ماټکه نا بیف دم پوخت او لاړمین روتا پلیټ تاکا چلیا په ایڈوانس شم جبه فول ورتا یې بشوي یرا خو چې چا دا پختان پخ کړای په دغه خپل خوا جام اور کې جارشي څه عجیبا خواندی وک وزیر مسجد دا وړ ورمنه منګله بنګشه بټانې نیاز خروټه مروته ګنډا پرې بنیڅه کونډه خټه سلیمان خلی میخلی شړې میانه تو تنه دم تړنه چمکنه فریده محمد ورغزه بلکې ټوله پښتانه چکلا ها دراتا سیخه د منت پنوالا بزور سره د حق نواز پارک مخو په فول بدماشی شه جانان بیف پلاوتا ورناوازه بیف دم پوخت مٹن دم پوخت سارا د جانان بیف پلاو په فول واډیا ریډ زنه چگاوي خوکاری په نوې درخه بیا خپل ساده ډیجتا میسکال کې ډیر مننه ډیر شکریا.